أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پناه وړم الله پاک تعالی رټلی شوي شیطان نه شروع کوم په نامه د الله چې ډېر مهربان او پورا رحم لرونکی دی. والعصر قسم دی په عصر په مازیګر یا په زمانه باندې. إن الإنسان لفي خسر چې بېشکه انسان په تاوان کې دی یعنې په زیان کې دی. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خو هغه کسان له دې مستثنا دي چې ایمان یې راوړی دی، نیک عملونه یې کړي دي او یو بل ته یې د حق یعنې د دین وصیت کړی، یعنې دین ته یې دعوت کړی او تل یې خلکو ته په صبر سپارښتنه کړې ده. صدق الله العظيم. رښتیا وویل عظیم او لوی رب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.